تازه خبر ننګرهار ولایت کې پر ملا یعقوب مجاهد درنه چاودنه سوې ویل کیږي چې دا چاودنه داسې مهال کیږي چې کله ملا یعقوب د ننګرهار ولایت له ولسوالیو او فرضي کرښو څخه لیدنه کول. دا چې یاده چاودنه څنګه سوې، د ملا یعقوب مجاهد روغتیایي حالت څنګه دی او هغه ولې له فرضي کرښو څخه لیدنه کول، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ننګرهار ولایت کې پر ملا یعقوب مجاهد درنه چاودنه سوې. د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ننګرهار ته په سفر کې د دغه ولایت غني خیلو، اچین، نازیانو، مهمندرې، لالپوري او ګوشتي ولسوالیو فرضي کرښې له نږدې لیدلي. د طالبانو خبري سرچینو ویلي چې نوموړي له ولسونو سره په غونډه کې ویلي چې ولس ته د ډاډمن امنیت او هوسا ژوند برابرولو په برخه کې هر ډول قربانیو ته که د سر او مال په بیه هم وي چمتو دي. له دې سره ځایي سرچینو تان ته وویل چې د دې سفر په جریان کې پر ملا یعقوب مجاهد درنه چاودنه سوې. د سرچینو د معلوماتو له مخې ملا یعقوب له دې چاودنې ژغورل سوی، خو نورو کسانو ته یې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په ټولنیزو رسنیو کې د جلال آباد ښار له شیرزي لوبغاړي څخه یوه ویډیو هم خپره سوې چې ګمان کیږي له چاودنې وروسته حالت دی. په دغه ویډیو کې ملا یعقوب په اوتر او رنګ الوتي حالت کې د یو شمېر طالب جنګیالیو لخوا په کشوګیر د خلکو له منځه ویستل کیږي، خو نوموړی پکې روغ معلومیږي. طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ویل کیږي چې د طالبانو د پخواني لوی مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین پر غونډې د تیرې اونۍ د چاودنې اصلي هدف هم ملا یعقوب و. د کندهار او لوی پکتیا د طالبانو یعنی حقاني شبکې د اختلافاتو له شدت سره د ملا یعقوب خلاف د ورته چاودنو تر شا د حقاني شبکې د لاس لرلو ادعا کیږي، خو په رسمي ډول د طالبانو دغو دوو ډلو څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.